سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امینی هرکلی وایم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ولسمشر ټرمپ غواړي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتنې لړۍ د متحده ایالاتو د 2020 کال له ټاکنو مخکې پیل کړي. فرانس پریس خبري سرچینې د مایک پامپیو له قوله ویلي چې له طالبانو سره خبرې په واقعي توګه پر مخ تللي او هغه په دې برخه کې هیله مند دی. د ویل ده چې ډونالډ ټرمپ د 2014 کال د ټاکنو په لړ کې ژمنه کړې وه چې له افغانستانه امریکایي ځواکونه باسي او د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې ته د پای ټکی ږدي. په ورته وخت کې په کندهار کې د ملي پوځ یو سرتیري دوه امریکایي سرتیري په ډزو سره ووژل. دغه پیښه تېره ورځ د شولي کوټ ولسوالۍ اړوند د ملي پوځ په یوې اډې کې رامنځته شوې ده. د کندهار د امنیتي مسؤلینو په وینا بریدګر د امریکایي ځواکونو په ځوابیه ډزو کې ټپي او تر هغې وروسته یادو ځواکونو له ځانه سره وړی دی. ولسمشر غني تېر ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره په ولسمشري ماڼۍ کې وکتل. په دې کتنه کې دواړو لورو د افغان سولې په اړه د وروستیو پرمختیاوو او روانو هڅو او همداراز د سولې د خبرو په برخو کې د افغان حکومت د چمتووالي په اړه خبرې کړي دي. د ولسمشري ماڼۍ د معلوماتو له مخې په دې کتنه کې زلمي خلیلزاد د سولې په تړاو د خپلو هڅو په اړه هم ولسمشر ته معلومات ورکړي دي. د ملي امنیت سلاکار وایي بغلان د منځنۍ اسیا د لارې پر لور پروت مهم ولایت دی، نو حکومت به هم د دې سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره له ټولو امکاناتو ګټه پورته کړي. حمدالله محب تېره ورځ په بغلان کې له ملکي پوځي او بېلابېلو اقشارو سره په لیدنو کې زیاته کړه چې د افغانستان دښمنان د حکومت د سوداګرۍ په نوې تګلاره کې د لویو لارو پر اهمیت پوه دي، نو ځکه هڅې کوي څو عمومي لویې لارې تر فشار لاندې ونیسي. د نوموړي په وینا مرکزي حکومت د بغلان څو ډېرو ناامنه ولسوالیو ته ځانګړي پلانونه لري چې په عملي کېدو سره به یې په وضعیت کې بدلون راشي. ولسمشر غني کورنیو چارو وزارت او ترافیک پولیسو ته لارښوونه وکړه هغه باروړونکي موټر چې له ټاکل شوي اندازې زیات بارونه لیږدوي ودروي او قانوني چلند یې ورسره وکړي. ښاغلي غني تېر مازدیګر د ښاري کمیسیون د همغږۍ په نسخ کې زیاته کړه چې د لوړ ټوناژ لرونکي باروړونکي موټر مخکې له وخته د سړکونو د خرابېدو لامل ګرځي، نو باید مخه یې ونیول شي. له دې سره سم اړوندو مسؤلینو وویل د خوست، جلال آباد، هرات، کندهار او مزار شریف ښارونو د ستراتیژیک پرمختیایي پروګرام لومړی کاري مرحله جریان لري او د راتلونکي کال د غویي تر میاشتې بشپړېږي او دویم مرحله به چې د کندز، چاریکار، لښکرګاه او کلات ښارونه پکې شامل دي تر راتلونکو 5 میاشتو پیل شي. څرګره ملي اداره وایي په ننګرهار کې 3 پاکستاني داعشان وژلي دي. دا کسان چې خاکسار قاري او عمر نومېدل او مسؤلیت یې هم د ماینونو جوړولو د دغه ولایت په مومندرې ولسوالۍ کې د څرګره ملي ادارې په مخیزو عملیاتو کې له منځه وړل شوي دي. د څرګره ملي ادارې د خبرپاڼې له مخې په دې عملیاتو کې یو شکمن کس هم نیول شوی دی. او 4 طالبان په لغمان کې د سولې له بهیر سره یو ځای شول. د لغمان والي وایي دغو کسانو چې تر دې مخکې د جلال آباد کابل پر لویه لاره دولت ضد کړنې ترسره کولې، بالاخره تېره ورځ یې له جنګ جوړو لاس واخیست او له خپلو وسلو سره یو ځای د سولې له بهیر سره یو ځای شول. له دې سره سم له سولې بهیر سره یو ځای شویو طالبانو له نورو طالبانو هم وغوښتل چې له جګړو لاس واخلي او د سولې لاره غوره کړي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امد.